نن سبا که سوشل میډیا وګوري نو د کې همیشه د فلسطین باره کې خبرونه چلیږي او که ویډیوګانې ګوري نو هغه داسې دي چې انسان ډېر بې صبره کوي. ماشومان په وینو کې لت پت ښکاري. د دې خلکو کورونه وران کړی شوي دي. دوی ته بجلي نشته، د خوراک څښاک سامانونه نشته. خلک د سړک په غاړه خپلې ورځې شپې تېروي. تر دې چې کله په دې خلکو باندې مرګ راشي د دوی قبرونه هم د سړک په غاړه جوړیږي. هغه ماشومان چې په هغوی باندې د الله حقوق بلا نه دي جاري شوي هغوی ډېر په بېدردۍ سره وژلی کېږي. ماشومان خپل مور پلار ته ناست دي او جاړي. هغوی د قلارولو دپاره څوک داسې هم نشته چې هغوی ته مینه ورکړي. په سوشل میډیا چې دا ظلم وګوري نو بعضې خلک خو داسې دي چې هغوی دا ظلم نشي برداشت کولی. دوی د خپل کورونو نه بهر ته راوځي، احتجاجونه کوي. بل طرف ته داسې خلک دي چې هغوی دا خلک د احتجاجونو نه منع کوي. قرآن د سوځولو دپاره خلک بهر ته راوځي، د هغې اجازه د هغوی ته میلاویږي. لیکن کله چې د فلسطین په حق کې څوک اواز اوچت کړي نو دغه خوله بندولی کېږي. آخر داسې ولې کېږي؟ آیا د یورپ والا دغه ملکونو حکمرانان نه دي کوم چې روزانه موږ ته په سوشل میډیا باندې انساني حقوق ښایي؟ آیا نن سبا په فلسطین کې انساني حقوق نه پامال کېږي یا د انساني حقوق د خاص ملکونو او قومونو دپاره دي؟ نن سبا که د چېرته په فرانس کې یو هلته د دې ظلم خلاف اواز اوچت کړي نو تا ته به فوراً دهشتګرد ویلی کېږي. که د چېرته په جرمني کې د احتجاج اراده وکړي نو تا ته به د جلاوطنۍ دمکي درکولی کېږي. لیکن آخر داسې ولې ده؟ آیا دا دروغ دي؟ آیا په فلسطین کې روزانه په زرګونو ماشومان نه قتلیږي یا دا یو فلم دی چې موږ او تاسو یې نو د مظلوم ماشومان موریانې چې موږ یې نو؟ آیا دا د هالیوډ اداکاران دي؟ د داسې ویډیوګانو د شیر کولو نه تاسو خلک منع کوئ، په خلکو پابندیانې لګوئ. تاسو وایئ چې په مغربي ممالکو کې فریډم اف سپیچ یعنی د رایې ورکولو ازادي ده، لیکن نه، داسې بالکل نه ده. تاسو ته صرف د خپلې رایې ازادي پکار ده. امریکا کې د اسرایلو د حمایت باره کې وټونه وشو. تاسو ته پته شته چې په 97 ممبرانو کې یو هم دا ونه وي چې موږ د اسرایلو حمایت نه دی کول پکار. آیا تاسو کې د یو سړي ضمیر هم ژوندی نه دی؟ ستاسو زړه او وجدان ولې دې باره کې خاموش دی؟ د یونیورسټۍ هغه سټوډنټان کوم چې د دې ظلم په خلاف احتجاج کول غواړي تاسو هغوی ته دمکیانې ورکوئ، هغوی خاموش کوئ. مخکې به زموږ خلک ستاسو نه ډېر متاثره وو. تاسو ورته پاک او ازادي خوښولو والا خلک ښکاره کېدئ. تاسو چې کله کافي څکئ نو د پلاستیک په ځای د کاغذ په ګیلاس کې څکئ. څومره پاکیزه خلک یې تاسو. ستاسو باره کې نن سبا د خلکو تصورات ډېر بدل شوي دي. آیا تاسو د یورپ والا ټول حکمرانانو دنیا نه وخوځولي کله چې د چارلي هبډو په واقعاتو کې 12 کسان وژلی شوي وو؟ آیا تاسو د یو بل سره د دې ظلم په خلاف اتحاد نه وکړی؟ آیا دغه 12 کسان انسانان وو او د بزرګو خلک چې مري دوی زناور دي؟ دې وجې نه تاسو د دوی پروا نه کوئ. لیکن نه، تاسو ډېر حساس خلک یې. د زناورو هم ډېر خیال ساتئ. که مسلمانانو چېرته د انسانانو په ځای 3,000 زناور وژلی وی نو تاسو به هغوی نیست نابود کړی وی. دا خو بزرګو انسانان دي. که ستاسو په موږ باندې یقین نه وي نو لاړ شئ انټرنیشنل چې څومره ادارې دي د هغوی اعداد و شمار وګورئ. آیا دا ټول خبرونه دروغ دي؟ آیا دا کوم ماشومان چې په وینو کې لت پت ښکاري د دوی د ویډیوګانې په هالیوډ کې جوړې شوي دي یا دوی اداکاران دي د زخمونو او وینو او د ژړاګانو ایکټینګ کوي؟ تاسو خلکو ته ځان ډېر معصوم ښکاره کوئ. تاسو په جاپان باندې ټمبم غورځولی و، د 2 لکو نه زیات انسانان تاسو په هغې کې قتل کړل. لیکن د دې هر څه باوجود خلکو ته ځان د هر څه نه بري ښکاره کوئ. زموږ مشرانو به یوه قصه کوله. کله چې ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولی شو نو یو مرغۍ په خپلې خوله کې اوبه راوړې او په اور به یې اچولې. چا د دغې مرغۍ نه تپوس وکړو چې ستا پرې دومره لږ اوبو خو دا اور نه مړ کېږي؟ هغې ورته وویل چې ما ته پته ده چې دا اور نه مړ کېږي، لیکن زه به خپل کار سره خلکو ته دا ښایم چې زه د چا په ډله کې یم. کله چې زه د مغربي ممالکو خبره کوم نو ټولو ته بد نه ویم، ځکه چې ډېر یهودیان، عیسایان او ملحدین خلک شته دي چې هغوی د دین سلکشۍ خلاف ولاړ دي. لیکن کوم خلک چې د دې ظلم حمایت کوي یا د دې ظلم خلاف خاموش دي د دې ماشومانو په قتل کې د هغوی برابره حصه ده. او دا خبر خو واضحه ده چې زموږ پرون و خویندو باندې دا ظلم د 2 اکتوبر نه بعد نه دی شروع شوی، بلکې کله چې اسرائیلي ریاست قایم شوی دی نو د دې ظلم ابتدا شوې ده. نن د دې ظلم 75 کاله وشو او نن سبا په هر کال کې د دې ظلم باره کې نوي نوي خبرونه نشر کیږي. په هر رمضان کې دوی مسجد اقصی کې به مسلمانانو باندې حملې کوي. لہذا کم خلک چې د اسرائیلو د حملې د هغوی لپاره دفاع ګڼي هغوی له پکار دي چې په حقیقت ځان پوه کړي چې اسرائیل همیشه په مسلمانانو حملې کوي. ستا ذهن کې به دا سوال راځي چې آخر دا ظلم به کله ختمیږي؟ فلسطین کې به امن کله راځي؟ داسې امن څه چې د مسلمانانو په دور کې و. تاسو ته دا پته شته چې د اسرائیلو تعداد څومره دی؟ د دوی تعداد 10 میلیونه پورې دی او د مسلمانانو تعداد د 2 اربه پورې دی. یعنې موږ په تعداد کې 100 چنده سي وایو د اسرائیلو نه. لیکن د دې هر څه باوجود مسلمانان ولې دومره کمزوري دي؟ د دې خبرې جواب موږ ته د الله رسول د نن 1400 کاله مخکې راکړی و. یو حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي هغه ورځ نږدې ده چې د نور قومونو به تاسو داسې راځي لکه څرنګه چې خوراک کوونکي خلک خوراک ته راجمع کیږي. چا تاسو کو چې آیا موږ په دغه وخت کې په تعداد کې کم یو ځکه به کمزوري یو؟
نو د الله رسول فرمایل نه تاسو په تایدار کې د دریاب د زګ په مقدار باندې یې لیکن الله به تاسو دشمن د سینو نه تاسو یې راوباسي او تاسو ژوند به د وهن نه ډکوي چې تاسو کو چې وهن څه ته وایي د الله رسول فرمایل چې د دنیا سره محبت او د مرګ نه نفرت دا په تاسو کې سیواوي اسرائیل په فلسطین باندې مادي قبضه کړې ده او په دوه ور مسلمانانو باندې ذهني قبضه ده دوی زوم په نفسونو او ژوند باندې قبضه کړې ده او دا عین ممکن ده چې ته هم د دوی په قبضه کې زمارونو مخ د فلسطین په حق کې ناری لګو چې فلسطین له بیت المقدس له یروشلم له ازادي ورکړي لیکن مصیبت دا دی چې بل طرف ته خپل دین باندې خپل عمل نکو دا منسکم چې د معراج په سفر کې الله فرض کړی او تا غنه عملي کې دیو چې نستا په نارو کې خلوص کمیږي یا بالکل ختميږي مونږ او تاسو د مسجد اقصا ناری لګو لیکن بل طرف ته دا بینکون قرضی هم مخلو کم چې د اسرائیل په کنټرول کې دي مونږ او تاسو د کوریا غاډي غستل لپاره غوي د فنډ فراهم کو موږ د دنیا په هر شعبه کې د سخت محبت سره ځان گرفتار کړی دی زموږ لیدل قتل خبرې کول زموږ تعلقات هر څه کې موږ د خپل دین خلاف کو اخر موږ داسې ولي کو مخکې دین چې مرګ موږ راويخ کی موږ په خپل ولي نه ویخیږو تاسو سره پته شته چې په دین باندې د عمل نه کول په وجه باندې موږ د دې خلکو حوصله همتونه مضبوطو خپل په کمزوري کې اخته کیو دا رښتیا خبره د جاپان یو کمانډر کړی و دی کمانډر د مسلمانانو په تاریخ تجزیه وکړه بیا یې دا وی چې تاریخ په دې گواه دی چې مسلمانانو څومره هم په اسلام عمل کوو نو هغه مرضی مضبوط او ترقی یافته خلک وو دا شان تاریخ نه دا هم معلومیږي چې مسلمانانو څومره هم اسلام شاته پرې خو دی په هغه باندې د عمل کول نقلار شوی دي نو هغه مرضی د بوزدلۍ زوال لفتونو د کمزوري ښکار شوی دي مطلب دا دی چې موږ څومره هم خپل دین عمل کوو نو هغه موږ یو مضبوط قوم او څومره چې موږ د دین لري شو نو هغه د کمزوري سره مخامخ شو د مسلې جوړه ده او د دې مسلې حل هم ده شاید ستاسو ذهن کې به دا سوال راځي چې زه څه کولای شم نو زما رونو زما خويندو اول خو د ځان نه د پوس وکا چې آیا زمونږ کوم کنه آیا زه چیرته حرام خوري یا سود خوري خو نه کوم کله چیرته د دې کارون نه بچي نه بیا راځي دویمه مرحله دستانه د پوس کوم ستا فیلډ څه دی آیا ته ویډیو ایډیټینګ ښه کولای شي په فوټوشاپ پوهیږي یا په ټکنالوژي کې کومه شعبه ده چې هغه خو به بهترین انداز کې کولای شي ځان سره سوچ وکا چې زه خپل د صلاحیت د دین لپاره څنګه استعمالولای شم زه خپل د صلاحیت سره د اسلام څنګه خدمت کولای شم دغه شان یو شعبه کې د دین لپاره کار شروع وکا خو چې ستاسو کار داسي وي چې خلکو ته به دین ښکاری کته خبر کول په انداز ښه پوهیږي نو سوچ وکا ستاسو سره خو شاجي څومره غیر مسلمان یا ملحدین خلک دي کوم چې په اسلام باندې ځان په کول غواړي کوم چې په ځل کې یو اعتراض لري سوچ وکړه چې آیا زه دوی ته دعوت کولای شم زه دوی غلط فهمانی ختمولای شم کستا جواب په ها کې نو دا خو ډیره خبره ده او کستا جواب په نه کې نو بیا بزن مهنت وکړه ځکه چې د خپل کمزوري ده زه ته د دانه مشتر مخکینی خلکو بشان په سفر وزه او علم زده تر کار په خپل کور کې هم کولای شي ستاره کې شعبې سره جوړه لګي پاغي کې مهنت وکړه کوم خلک دغه شعبې کې ماهر دي دغه خبري اوره د انټرنیټ په ذریعہ سره ګوګل یوټیوب فیسبوک او دین علاوه چې څومره پلیټ فارمز دي پاغي سرچ وکړه خپل علم او معلومات زیات کا او بیا د دین نالج په ذریعہ سره د دین خدمت په خانداز کې شروع کا ان شاء الله ملګرو دا سوچ د هر یو مسلمان نوجوان بزړه کې پیدا شي نو هغه ورس لري نه ده چې په مسلمانانو باغ غزول دور دوباره راشي بیا په فلسطین کې په مسلمانانو ظلم کیږي انا په بیت المقدس د غیرو په لاس کې وي بلکې هر ځای به امن وي لیکن دلته افسوس دار ملګرو چې زوم بختانه په سوشل میډیا باندې صرف د یو شي تلاش کوي او هغه د خندا د معلومات وکړه چې بختانه د سوشل میډیا په پلیټ فارم باندې کم شی ډیر ګوري بختانه صرف خاکی ګوري ځان د خوشالولو لپاره خاکی کتل څه غلط کار نه دی لیکن دا خپل ژوند مقصد ګرځول ورځ په دا کتل او اوریدل دا زموږ د پاره د فائدې کار نه دی پښتنو له کار دي چې ځان راويخ کی خپل دین ملت او د قوم خدمت وکي دوی له عروج ورکی دوی ته د عروج او ترقی هر حاصلېږي کله چې دوی دینی او دنیوي دوه علوم کې دلچسپي اختیار کړه دنیا ته دراتلو دا مقصد نه دی چې ته دې همیشه خنداګانی اوري او خپل دی هم خاندي دنیا د مشقت زیاده دلته هغه چې د عروج او ترقی ملاويږي کوم خلک چې ډیر مهنت کوي ما د پته را چې ډیر ملګری او بری خبرو باندې خفکیږي لیکن ملګرو دا حقیقت ته موږ چې ته بدی باندې ځان خاموش کو نو به خاموشي سره چرته حقیقت نه بدليږي الله سبحانه وتعالى دې زموږ نوجوانانو کې یو ښه همت او جذبه پیدا کړي دوی الله سبحانه وتعالى په داسې لار روان کړي چې دغه اختتام ډیر خوشگوار دی آمین